بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. وبعد، د ملا د انقلابي کولو د موضوع په تسلسل کې موږ تاسو نن دا نقطه وایو چې ملا به انقلابي کوو څنګه. پرون موږ تاسو په دې موضوع کې درس واخیست چې افغان ملا باید ولې د نور نړۍ تر ملایانو زیات انقلابي شي. ا دې ولې جواب موږ تاسو په یو پوره درس کې واخیست او هغه اسباب او عوامل مو خودل، هغه ضرورتونه او تقاضاوي مجوت کړي چې د کوم عمل باید افغان ملا تر نور ډیر انقلابي وي او د بدلون راوستلو لوی ورتیا ورکوي. د نننی درس موضوع د منګو تاسو دا چې ملا به انقلابي کوو څنګه. ملا په زنده‌باد او مرده‌باد زده کولو ویلو شعارونو پورته کولو نه انقلابي کیږي. د موضوع نه منګو تاسو ځان راوزګار کړی چې د انقلابیت معنا د منګو تاسو زنده‌باد او مرده‌باد او کودتاګان او جنگونه نه دي، بلکې په ټولنه کې هغه تحول او بدلون راوستل چې کوم انبیاء علیهم السلام راوستل دي. اوس ملا به انقلابي کوو څنګه. د ملا د انقلابیت لپاره مسر اوسې تاسو د ملا د انقلابي کولو لپاره منګه دوه شیانو ته ضرورت لرو، دوه لوی کارونو ته ضرورت لرو چې دا یو تقریبا یو څه شوی او دا یو ته لا د منګه پامم نه دی وروخته. دا دوه شیان کوم دي؟ اول، د انقلابیت لپاره باید واضح اسلامی تعین شوی معقول متدرج نهج او نصاب ولرو. په دې معنی چې درجه په درجه شرعي معنا په احواو باندې نه ولاړ، واضح وي، پغې کې غموز ابهام نه وي چې هر سړی خپل اجتهادات پکې وکړي، واضح وي چې ابهام پکې نه وي ترڅو تلبیس ته ورکلاره پیدا نشي او هر سړی په خپل مزاج باندې شرح نه کی، واضح وي، درجه په درجه وي، عشوائیت یا بے ترتیبی ورکه نه وي چې چاله یو ځای شروع کړي چاله بل ځای شروع کړي، نه، خپل منظمه الف با ولري. دویم کار چې د انقلابي کولو لپاره یې موږ ولرو هغه یا باید وکړو هغه د ملا لپاره د انقلابیت د یو ماحول او د یو عمل موجود کول دي چې د ملا په یو انقلابي ماحول کې اوسيږي او په یو انقلابي عمل او جریان کې داخل شي. ځکه چې کدی منفرد پاتې شي، یوازې پاتې شي، په یوازې حرکت باندې دی نشي رسیدلی. دا امت د اجتماعیت امت دی، دا امت د قافلې او د کاروان امت دی چې سالار لري او مزل په پړاوونو په اجتماعي شکل باندې وهي. دا د انفرادیت امت نه دی. اول، د انقلابیت لپاره باید د یو ماحول یو محیط ولري چې دی ورکه اوسيږي. ځکه چې کله انسان په انقلابي ماحول کې نه اوسيږي، په یو غافل ماحول کې اوسيږي، په یو ځان کې ورک انطوایي انفرادي ماحول کې اوسيږي، په یو بے مسؤلیت ماحول کې اوسيږي، د دغه بے مسؤلیت او انفرادي او غیر فعال ماحول منفي تاثیرات د په فکر، عقیده، عمل باندې مرتب کیږي. دی هم امغه خوی کوي او امغه وضعیت یا امغه تاثیرات چې منفي په هغه کوم ماحول کې هغه د په شخصیت او د په فکر مرتب کیږي. او کچېره دی په یو سم ماحول کې وي، په یو فعال ماحول کې وي، د دغه ماحول فعالیت او ایجابي یا مثبت تاثیرات د په فکر، د په عمل، د په نهج، د په اخلاق، د په کړو وړو، د په تفکیر باندې مرتب کیږي. دی ور سره چارج اخلي، د خپل ماحول نه چارج اخلي او هم دی باید په یو انقلابي عمل کې داخل وي. ځکه چې که یوازې د انقلابیت منهج دی ووایي او عمل یې بیا ونه کوي نو دا تشه فلسفه پاتې کیږي. دغه کوم منهج چې دی ویلی دا بیا تشه فلسفه پاتې کیږي، دا بیا یوازې نظریات پاتې کیږي چې د تطبیق وړتیا او قابلیت بیا نه لري او که یې لري هغه عملا د تطبیق لپاره مجال ځان ته نشي کتلی. دوه مهم کارونه دي. اول کار څه شی ده؟
د انقلابي کولو د پاره واضح شرعي متدرج انقلابي منهج نصاب او دویم د انقلابي ماحول او انقلابي عمل شتون چې دا دوه شیان پیدا شول نو بیا د مدرسې طالب د جماعت طالب د خانقاه پیر او مرید دا بیا ټول په داسې یو جریان کې حرکت کوي چې هغه هم نړۍ رهبري کولی شي بیا هم د انسانیت لپاره لارښوونه کوي هم په خپل په استقامت باندې روان وي او هم له لیوانو خلاص وي په حدیث شریف کې دي چې لیوان کومې میږي خوري هغه چې لرمې لرې شوي وي چې دی په دې کاروان کې روان وي ورسره نو بیا له لیوانو خلاص وي معنا له ګمراهۍ او له انحرافونو له دونه بیا خلاص وي راځئ ورونو نن تاسو ته د انقلابي کولو د منهج په اړه یو مختصره خبره درته کوم کاش که دا وخت مو ډیر درلودی چې د دې هر موضوع تفصیلات او جزئیات می تاسو سره شریکولای شوي خو په عنوانونو چې اکتفا وکړو نور ماشاءالله تاسو د حدیث شریف د دورې خلک یاستئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث وایي فکرونه ملوي دي او د ژوند تجربې م لیدلې نو ان شاء الله امید ده چې د ما د خبرو په ایجاز یا په اختصار باندې به هم د تاسو تند ماته شي د اول کار لپاره د انقلابیت د منهج لپاره دوه ډوله علوم ضروری دي عمل خو به ورسته په عمل باندې به ورسته خبره کوو او دا به هغه څه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دوه کارونه دي چې یو موږ نیمایي کړی ده او نیمایي پاتې او دا یو تم بيخي پام نه دی وروخته چې نیمایي کړی نیمایي پاتې هغه انقلابي ماحول او انقلابي عمل دی چې ورکه اخته یو لګیایو عمل کې اخته یو لګیایو دغه چې د روزنه د پاره د مولا د روزنه د پاره د انقلابي نهج ولرو د انقلاب خوونی کتابونه دی ولرو د تم لا پام بيخي نه دی ور اوخته د پام دی ور اړولو د بزرګانو لویانو مشرانو د پام دی ور اړولو په نیت باندې زل تاسو سره دا څو خبرې شریکوم او دا خبرې داسې نه دي چې دا به ما لزانه جوړی کړی وي دا د امت د مصلحینو د امت د رهبرانو د امت د سلفو او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام له تاریخ نه را خلاصه شوی خبرې دي له کتابونو نه او په دغه هر موضوع په ما په سلګونو صفحې نه په زرګونو صفحې لټولې دي په زرګونو صفحې مې په لټولې بیا مې دا تاسو ته را خلاصه کړي نو فضیلت هغه چاته ورګرځي چې دغه مسائل په خپل کتابونو کې د امت د لارښوونې لپاره بیان کړي دي په ما یوازې د ادا کولو مسؤلیت دی بل چاته د رسولو مسؤلیت دی الله دې ماته د دې مسؤلیت د ښه ادا کولو توفیق راکړي دوه ډول علوم په کار دي د انقلابي منهج لپاره دغه دوه ډول علوم کم دي یو هغه علوم دي چې هغه په انسان کې احساس پیدا کوي په انسان کې یا په مولا کې د مسؤلیت احساس پیدا کوي هغه پتا کې تدبیر پیدا کوي هغه پتا کې سیاسی شعور پیدا کوي هغه پتا کې د اقدام توانایی او ورتیا پیدا کوي هغه د حلال او حرام علوم نه دي د حلال او حرام علوم دویمه موضوع ده اول ډول هغه علوم دي چې پتا کې احساس پیدا کوي پتا کې تدبیر پیدا کوي پتا کې د قیادت ورتیا پیدا کوي دا علوم دي د دې علوم په اړه کې بزن تاسو سره مختصره خبره کوم ان شاء الله او دویم ډول هغه علوم دي چې هغه پتا کې د دین په احکام باندې علم پیدا کوي مسائل باندې علم پیدا کوي چې قران کریم د تفاسیر دي احادیث دي د احادیث شروح دي اسلامی فقه ده اسلامی اخلاق دي او د تورته نور د اسلام د شریعت مربوط څومره علوم دي دا پتا کې د اسلام په احکام باندې علم پیدا کوي او دا اول ډول یې پتا کې د اسلام د احکام او د تطبیق ورتیا پیدا کوي تا دې ته آماده کوي چې دا دین له کتاب راو باسي په ژوند کې تطبیق کوي د دې دوړو علمونو په هدف را سره پوه شوي اول ډول کوم علوم دي
هغه چې پتا کې احساس پیدا کوي، پتا کې تدبیر پیدا کوي، پتا کې مسؤلیت پیژندنه پیدا کوي، هغه چې پتا کې د قیادت وړتیا پیدا کوي، هغه چې پتا کې سیاسی شعور پیدا کوي. دا کوم علوم دي؟ دا د امت په نصاب او نهج کې شامل و. متاسفانه چې د یوې نیمه پیړۍ راهیسې دغه علوم د منګ له نصاب نه د مختلفو اسباب او علتونو لوجنه وتلی دي او همتونه هم کمزوري شوي چې سړی د نصاب نه د باندې پسې ولټیږي وی وایي ځان ور باندې پوي کی. دغه علوم چې په انسان کې احساس پیدا کوي دا دومره مهم علوم دي چې کونل وستلی شي او ځان په پوي نکړای شي دا د احکام او د مسائل او علم غیر فعال کی. علم به موجود وي غیر فعال به وي، علم به موجود وي خو غیر فعال به وي، تطبیق به نه لري، د تطبیق مجال به نه لري. د قاضي په مخ کې به دا علم نه یخي، د حاکم په مخ کې به دا علم نه یخي. نظام او سیاست او ټولنه په دې باندې نه چلیږي. نظام، سیاست، ټولنه، قضا، عدلیه، قوانین دا بل غرب او شرق نه په وارد شو نظریات او قوانینو چلیږي. دغه د احکام او د مسائل او علوم په مازه په کتابونو کې بندیوان پراته دي. د محض نظر او محض تعلم د پاره بل وستلای کیږي او بیرته به خودلای کیږي. دا ځکه چې د اول ډول علوم ورسره ملګری نه دي. کله چې د اول ډول علوم ورسره ملګری شي چې دا په لوستونکو کې احساس پیدا کوي، سیاسی شعور ورکه پیدا کوي، د قیادت وړتیا ورکه پیدا کوي، تدبیر او اقدام ورکه پیدا کوي، دا چې کله ولوستل شي دا په خپل بیا په حرکت کې راځي. وجه دا ده دغه علوم د دې لپاره د تطبیق زمينه سازي کوي. دا علوم ډېر مهم علوم دي چې د دې علمونو پر راس کې تر ټولو اول هغه د تاریخ علم دی. د تاریخ علم ته ولې موږ دومره اهمیت ورکوو؟ دا اهمیت موږ نه دی لزانه ورته ټاکلی، بلکې دا اهمیت رب العزت په خپل د علم ته ورکړی. څنګه یې ورکړی دی؟ موږ تاسو چې د الله نازل شوی کتاب ته رجوع وکړو نو د حجم په لحاظ، د کمیت په لحاظ باندې په دې الهي کتاب کې تر ټولو ډیره مساحه څه شي نیولې ده؟ قصص نیولې ده. تر ټولو ډیره مساحه قصص نیولې ده. او دا قصص ته رب العالمین ځکه اهمیت ورکړی ده چې دا امت آخري امت دی او پیغمبر نو ورسته بل پیغمبر ناراضي او دا امت به د پیغمبر د پیغمبري کار په مخ بیایي. د دعوت او د اسلامی نظام د اقامه او د ساتنې او د بشریت د لارښوونې کار به دا په مخ بیایي. ځکه دا امت اخرجت للناس د خلقو د پاره راوستلای شوی امت دی. نو دوی ته ډیر کارونه ورپغاړه دي د دې لپاره چې دغه امت د مخکنیو امتونو له سرنوشتونو، د هغوی له تاریخونو، د هغوی له پیښو حوادثو، د هغوی له انجامونو، له انبیاو سره د هغوی له مثبت او منفي تعاملونو له دینه خبر وي او د انساني تجارب چې د آدم علی السلام له زمانه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زمانه پورې په بشریت باندې تیر شوی دي، که مثبت دي او که منفي دي، له دینه باید د امت خبر وي. ځکه چې همدغه انسانان دي، همدغه ډول سره متشابه افهام او متشابه شعورونه دي. دا شعور د دوی او دا فهمونه د دوی، دا کړوړه د دوی یو بل ته سره ورته دي. نو چې د مخکنی په وضعیت باندې پوي دا ورستنی په هغه باندې قیاس کی. د مخکنی لانجام چې خبر وي د ورستنی ته وایي چې خلکو مکه وي ګوري چې تاسو بیا دغه سکیږي، یا به یو چاته وایي چې ای خلکو دغه کار وکوي چې تاسو هم هغه سي کامیاب شي لکه غفلانه قوم چې کامیاب شوی. دا تفاصیل ځکه بیان شوی دي چې الله تعالی دغه قومونو او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ترمنځ د تعامل تفاصیل ورکه بیان کړی دي چې دوی خپل انبیاء سره څنګه تعامل کړی او انجام څه شي شو. او په دې مقصد بیان شوی دي چې دغه امت لدغه حکایات او قصص او تاریخ او انسانی او پیغمبري تجاربونه څه دعوت ورنزدکی، صبر ورنزدکی، جهاد ورنزدکی، نظام ورنزدکی، تدبیر ورنزدکی، مسئولیت پیژندنه ورنزدکی او
د بشر له بیلابیلو مختلفو طبقو سره د تعامل طریقه ورنزده کی. دا ټول په څه کې راغلي دي؟ په دې قصصو. د امدې مقصد، د امدې عظیم مقصد لپاره چې د صبر زده کړه ده، د جهاد زده کړه ده، د مقاومت زده کړه ده، د طاغوت په خلاف د درېدلو زده کړه ده، د دعوت زده کړه ده، د نظام د اقامې زده کړه ده. د دغو علیا مقاصدو په خاطر باندې رب العالمین موږ ته د آدم علیه السلام قصه بیان کړي، د ابلیس قصه ورسره بیان کړي. موږ ته رب العالمین د نوح علیه السلام قصه بیان کړي، د هود علیه السلام قصه بیان کړي، د صالح علیه السلام قصه بیان کړي، د ابراهیم علیه السلام قصه بیان کړي. د دغه انبیاو سره د دوی د امتونو او د دوی د مخالفینو، د دوی د کورنۍ د افرادو، د دوی د سیاسي او اجتماعي وضعیتونو تفصيلات ورسره بیان کړي. الله تعالی موږ ته د اسماعیل علیه السلام قصه بیان کړي، الله تعالی موږ ته د لوط علیه السلام قصه بیان کړي، الله د اسحاق علیه السلام قصه بیان کړي، الله د یعقوب علیه السلام قصه بیان کړي، الله د یوسف علیه السلام قصه بیان کړي. او احسن القصص ورته ویل، تر ټولو خاصه قصه دای ورته ویل. الله تعالی د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د اولادې د نور د اسباط چې په قران کریم کې د اسباط یا د المسیانو په نامه یا د اقوام او قبایل په نامه یاد شوی د دوه قصې او سرنوشتونه بیان کړي. الله موږ ته ایوب علیه السلام راخودلې، د ایوب علیه السلام د صبر قصه راته بیان کړي. الله موږ ته شعیب علیه السلام بیان کړي، الله موږ ته ذوالکفل علیه السلام بیان کړي، الله موږ ته یونس علیه السلام او دغه د خپل قوم سره د تعامل او په غیبه د مرتب نتیجې قصه راته بیان کړي ده چې یونس علیه السلام د خپل امت سره څنګه تعامل وکړ او په دغه تعامل کې د اشتباه ځای کوم و، او بیا د قران مفسرین دغه موږ ته څنګه توجیه کړی دي ترڅو چې موږ د امت سره د مناسب تعامل طریقه داس دکو. رب العالمین موږ ته د موسی علیه السلام قصه بیان کړی ده. د موسی علیه السلام د قصې ذکر په قران کریم کې دومره ډیر راغلی چې مفسرین وایي کاد القرآن ان یکون موسی، وای نږدې ده چې ټول قرآن موسی شي، چې هر ځای ګوري موسی 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 او بنی اسرائیل. ولی ځکه بنی اسرائیل موږ سره متصل امت ده، د موږ او د دې ترمنځ ډیره فاصله نه ده، اوس دا تر اوسه موجود دي. او موسی علیه السلام سره چې د بنی اسرائیل څه کړي یا موسی علیه السلام له بنی اسرائیل سره څه کړي، دا د دې امت له افعال او وضعیتونو او افکار او نظریات او تصورات سره تر ډیره حد پورې تړاو لري، مشابهتونه لري. نو الله د دوی تفاصیل موږ ته په هر څه کې بیان کړي دي. الله موږ ته د هارون علیه السلام قصه بیان کړي، دغه د فصاحت او د بلاغت قصه بیان کړي، د دې بیان کړي چې موسی علیه السلام الله تزاری کوي ما سره هارون ورور مې راولېږه هو افصح مني لسانا، دعوت کې د ما فصیح ژبه ته ضرورت ده او د دې ورور مې ژبه فصیحه ده، دا راولېږه. الله موږ ته د یوشع بن نون قصه بیان کړي، الله موږ ته د داوود علیه السلام قصه بیان کړي، دغه د جنگ، دغه د تسبیح، دغه د ذکر، دغه د مزامیرو دا تفصیلات بیان کړي. الله موږ ته د سليمان علیه السلام مملکت او بادشاهي او ځمکه په اختیار کې ورکول او دغه د اوږدو هوایي سفرونو د دې قصه موږ ته بیان کړي. رب العالمین موږ ته د یحیی علیه السلام او د زکریا علیه السلام قصه بیان کړي. الله موږ ته د عزیر علیه السلام او د خضر علیه السلام قصه بیان کړي. الله موږ ته د عیسی علیه السلام قصه بیان کړي. دا ټول قصې موږ ته رب العالمین د بشریت د تاریخ په سیاق کې بیان کړي او په دې هدف بیان کړي دي چې په من کې څه راشي د بدلون ورتیا. من ویده پاتې نشو، د پخواني امتونو سرنوشت وګورو چې غفلت په کوم ځای کوو او نتیجه څنګه په مرتبه شو، اقدام او کار په کوم ځای کوو او ښه نتیجه څنګه په باندې مرتبه شو. نه یوازې دا چې رب العالمین موږ ته د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام قصې په تاریخ کې بیان کړي په قران کریم کې، بلکې الله تعالی موږ ته د خپل دښمنانو قصې هم بیان کړي. الله موږ ته د فرعون قصه بیان کړي ده، الله موږ ته د عاد د قوم قصه بیان کړي، الله موږ ته د تبع د قوم قصه بیان کړي، الله موږ ته د ثمود د قوم قصه بیان کړي ده، الله موږ ته د اصحاب الرس قصه بیان کړي، د اصحاب السبت قصه بیان کړي، د بنی اسرائیل په تفصیل قصه بیان کړي، د اصحاب الجنه قصه بیان کړي، د اصحاب الایکه قصه بیان کړي، د اصحاب الاخدود قصه بیان کړي چې څنګه د ایمان په ګناه باندې خلکو ته سزا ورکوله او په ورونه کې اچول، کندې ورته وستلې او لورونه ډک کړي او ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نه تر بد غنل مگر دا چې ولی یوازې په غالب او ستایل شوی رب باندې ایمان راوړی ده.
د دې رب له منهج نه ولې نه ګرځي. دا موږ ته الله بیان کړي. الله موږ ته د اصحاب کهف قصه بیان کړې ده چې څنګه د کفر او د طغیان له ماحول نه لاړل یو بل پاک ماحول ته تر څو د جاهلیت رنګ وانخلي او بیا دوی د خپل رب عبادت په هغه طریقه باندې وکوي چې کولای شي تر څو دوی د جاهلیت سره پیوند وانخلي د دوی نه جاهلي ماحول نه متاثر نشي. الله موږ ته د صد مأرب او د هغه د اوسیدونکو او د هغوی د باغونو او بیا د هغوی د ناشکرۍ قصې بیان کړي چې څنګه د الله نه نافرمانه شو او څنګه باعد بین اسفارنا. یا الله دا د موږ سفرونه لري لري دا کلی او څوران کڅ غرق چې منځ کې ډاګونه او دشت راشي د ټول باغونه دا کلی یو بل سره نختی دي نور دغه څه خون نه کوي. موږ لږ دشتو تکه الله ور باندې بند را ونړاو سیل عارمي ور باندې را ولړاو. الله موږ ته د امت د مصلحینو یا د امتونو د مصلحینو کیسې هم بیان کړي. الله موږ ته د مشاهیر کیسې بیان کړي، د لقمان کیسې بیان کړي، د ذوالقرنین کیسې بیان کړي، د بیبي حوا د انسانانو د مور کیسې بیان کړي، د آسیه بنت مزاحم د فرعون د خزي کیسې بیان کړي، د نوح علی السلام د نافرمانه خزي کیسې بیان کړي، د لوط علی السلام د گمراه نافرمانه خزي کیسې بیان کړي. الله موږ ته د نیکانو خزو چې په تاریخ کې رول لرلی او په بشریت باندې دغه چاپ پاتې ده د هاجر قصه موږ ته بیان کړې ده. الله موږ ته د ساری قصه بیان کړې ده. الله موږ ته د فرعون د خزې د آسیه بنت مزاحم د دې قصه بیان کړې. الله موږ ته د وخيار خزو چې تدبیر او عقل لري د بلقیس قصه بیان کړې. الله موږ ته د بدو خزو قصه بیان کړې. د ام جمیل قصه هم راته بیان کړې ده چې تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ذات لهب وامرأته. دا وامرأته څوک دا ام جمیل. ګوري ورونو تاریخ هغه علم دی چې موږ د انسانیت له عواطف او مزاجونو اعمال او کړو او د دوی له افعال او په افعال له مرتب نتایجونه خبروي. دا چې تاریخ نور څومره مهم ده او د دې امت تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ تر هغه مخکې د جاهلیتونو تاریخ او بیا تر نن زمانه په دې امت څخه تیر شوی د دې نزان خبرول د انقلابیت د منهج د پاره تر ټولو اولینه نقطه ده د نصاب بلمدي روحیه اخلي. ځکه خو رب العالمین تر ټولو ډیر حجم او ډیر ځای قصص ته ور کړی ده. د دې اهمیت نه وای نو رب العالمین به دومره لوی ځای په قران کریم کې ورته نه ورکاو. نور درس به ان شاء الله سبات وای. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.